فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. تمام محترم ورونو، دا نن چې کومه موقع کې موږ شریک یو د یو ډېر دروند قوم، ډېره درنه جرګه ده، شینواری قوم یو ډېر معزز او د پښتون د اقوامو نه یو ډېر دروند قوم دی او ډېر دروند نوم او ډېر دروند تاریخ لري الحمدلله. او اکثر په دې مجلس کې چې کوم کسان ناست دي دا اکثر دا ټول خاندانونه دیندار خاندانونه دي الحمدلله. او زمونږ د پښتونخوا سیمه په دې باندې اخلاق او دین دا الحمدلله غالب دی. دی وجه نه چې دوی ته کله هم د قرآن خبره کیږي، د حدیث خبره کیږي، یو عالم دوی ته د الله کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کوي، ډیر په شوق او په مینه باندې هغه خبره اوریم او الحمدلله هغه خبره باندې عمل هم کوي. خپل جذبات او خپل هغه احساسات بیا شاته غورځوي او د الله هغه خبره او د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم هغه خبره هغه مخې ته کوي او په هغې باندې عمل کولو ته تیاري. ځکه دا زموږ ایمان دی او دا زموږ یقین دی چې په قرآن او حدیث باندې عمل کولو کې برکات دي. دا کوم آیت چې ما ولوسته الله رب العالمین فرمایي: لا خیر فی کثیر من نجواهم. د دې خلکو په دې ډېرو جرګو کې وایي څه خیر نشته دی الله فرمایي. ځکه اکثر جرګې د ګناه او د ظلم، خو هغه جرګه کې به ډېر خیري الا من امر بصدقه، چې داسې یو جرګه جوړئ چې څه غریبانانو سره د امداد دپاره د صدقې او د خیرات یو امر کوي چې هلکه داسې د خیر ښېګړې یو کار کول غواړي، او معروف یا د یو نیک کار دپاره او د نیک مقصد دپاره جوړه جرګۍ چې د نیکۍ دپاره ملا تړو، هلکه راځئ دا فلانې یو نیک کار کوو او ټولې راځئ چې په شریکه وکړو. دا ډېره مبارکه جرګه ده. او دریم او اصلاح بین الناس، چې د دوو قومونو او د خلکو منځ کې صلح دپاره یوه جرګه راغونډه شي، مسلمانان په دې فکر باندې راغونډ شي چې د دوو خاندانونو یا د دوو ورونو د دوو کورنو په مابین کې څه خفګان را پیدا شوی، د هغې د اصلاح دپاره عملي ګامونه اوچت کړي، عملي اقدامات وکړي. الله رب العالمین فرمایي دا جرګه دا د خیر جرګه ده، دا جرګه دا د برکت جرګه ده. الله رب العالمین دې کړی خیر او برکت ته چي. او بل دا ده چې سوره حجرات آیت ما ولوسته الله رب العالمین هغې کې فرمایي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، دلته راشي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله فرمایي د مؤمنانو دوه ډلې، ګوره دواړه مسلمانان به دوه مؤمنان ورونه دي، خو کور کې مغزهم پښتانه وي لوښي جنګېږي. که چېرته دا دوه مؤمنان ورونه خپل منځ کې جګړه وکړي، په یوه خبره خفګان او اختلاف راشي، دا درېمګړی دی ورله تماشه نه کوي بلکې فاصلحوا بینهما، د دې دواړو ډلو منځ کې اصلاح وکړي. الله فرمایي دا موږ ته د رب حکم دی. څوک چې د رب په دې حکم عمل کوي او د دوو هغه ورونو چې د یو بل نه خفه شوي د هغې د اصلاح دپاره منډه ترړه وایي، هغه د الله دا حکم پوره کوي او الله به اجر ورکوي. بلکې د دوو مؤمنانو د صلح دا کار دومره عظیم دی چې د شپې د تهجدو نه د دې اجر زیات دی. وجه د دې دا ده چې ته تهجد وکړې، زه نو دا زما خپله ګټه ده، او صلح چې ده دا د دې قومونو فایده ده، انسانانو ته یو غټه فایده رسېږي او هغه شر او فساد د هغې سره دفع کېږي. او که قرآن کریم موږ وګورو د یوسف علیه السلام واقع تاسو ټولو ته یاده ده، او کیسو وخت هم نشته، زه مختصر 5 منټه کې خپله خبر راغونډوم انشاءالله. چې یوسف علیه السلام سره ورونو څومره زیاتی و، د پلار نه یې جدا کړو، کوی ته یې وغورځو. اخر دا چې هغه نه الله رب العالمین سوره یوسف په هغې ګواه دی چې هغه نه الله عزیز مصر، یعنې زمونږ په جدید اصطلاح کې وزیر اعظم یې ترې جوړ کړو. او هغه ورونه الله بېرته هغه ته محتاج کړل چې قحط پرې راغی. هغوی نه پېژندو چې دا هغه یوسف دی او دې مرتبې ته رسېدلی، خو هغوی خو پېژندل. او اخر دا چې هغه ورونه یې هم راوغوښته او هغه پلار او مور یې هم راوغوښته، وایي ما سره دلته حکومت دی، راځئ دلته ما سره اوسېږئ، مزې به کوئ. او بیا هغه یوسف علیه السلام د پیغمبرانو دومره اوچت اخلاق. دا مثال دې دپاره درته پیش کوم زما محترم ورونو چې کله یوه خبره
تیره شوې وه یو قیصه او منځ کې مشران محترم خلک کېناست او قیسې ختمه که بیا به زړې قیسې نه راسپړې بیا به زړې خبرې نه کې هدایت سره دا د قرآن خلاف خبره ده د شریعت خلاف خبره یوسف علیه السلام چې کله رونه یې راغه مور پلار یې راغه نو یوسف علیه السلام وایي چې وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بیني وبین اخوتي ناشنا بیان یې کړی پلار ته لګیا دی چې بابا جانه الله تعالی هغه زما خوب رښتیا که چې هغه ما خوب لیدلی په وړوکوالي کې چېرې 11 ستوري دي او یو سپوږمۍ ده نور دی ما ته سجده کوي هغه دی ټول تاسو الله ما ته راوستی او بله ای پلار الله په ما یو غټ احسان دا وکړو چې زه د جیل نه راخلاص کړم ګوره دلته ورونه مخې ته ناست دي که نه نو دا نه وایي چې زه د ورونو په کوی کې غورځولی وم او دا چل یې را سره کړی دې ته اخلاق وایي پیغمبر هغه قیسې تې ختمې کړې ځکه اوس صلح وشوله روغه وشوله هغه خبرې ختمې نو هغه د جیل قیسې وکړه خو هغه د کوی قیسې ونه کړه چې ورونه شرمنده نه شي زړې قیسې به بیا نه راسپړې دا قرآن مونږ ته د ادب راښودلی دی او بیا وایي چې ګوره تاسو یې راته راوستئ د هغه بانډو کې اوسېدلی یو ښار ته راغی مصر غوندې یو بهترین ملک ته راغی اوس به دلته ما سره اوسېږي او ښکلی ژوند به تېروو غرض مې دا دی زما محترم ورونو مونږ یو مسلمانان د مسلمانانو مثال د یو وجود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د مؤمنانو مسلمانانو مثال د یو بل سره په مینه په رحم کولو په ترس کولو کې داسې دی لکه د یو وجود په شان موږ یو وجود یو او بیا نبی علیہ السلام فرمایي اذا اشتكى منه عضو کله چې د وجود په یو اندام باندې درد راشي تکلیف راشي دا یو ګوته دې زخمی شوه نو دا ټول اندامونه د هغې سره غمرازي کوي خوله نه خاندي او سترګه چې دی خپی دماغ خپی دا ټول وجود سره ناارام او نبی علیہ السلام فرمایي په ټول وجود باندې تبه راشي خفګان په ټول وجود راشي د یو اندام سره هغه همدردي کوي نو د مؤمنانو مثال هم نبی علیہ السلام فرمایي د یو وجود په شان دغه رنګه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم بل بیان کې مثال ورکوي او وی فرمایل چې یو مؤمن د بل مؤمن د پاره داسې دی المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو مؤمن د بل مؤمن د پاره داسې دی لکه د آبادۍ خښتې چې په یو بل کې داسې ورغلي دي او دې دیوال هغه نیولی او هغې دیوال دا دیوال نیولی نو هله د آبادي ولاړه دا خښتې دا ګلکار د یو بل د پاسه هسې نه ږدي دا سر وله بارکیو د دوه خښتو منځ کې راولي نو نبي علیه السلام دا ګوتې مبارکې داسې کړلې او ویې فرمایل لکه د آبادۍ چې یو بل کلک کړی دی دا مؤمنان هم یو بل کلک که یو بل مه کمزوري کوئ دا نن چې موږ پښتانه خوارو زار یو دغه وجه یو بل خپې راکاږو خپه نه شئ په دې باندې یو بل سره په معمولي خبرو خفګانونه دغه کوو لګیا یو هغه تعصب پالو حسدونه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ دې نه منع کړي وو فرمایلي لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا اے دا الله بندگانو حسدونه مکوئ بغضونه په زړه کې یو بل ته مه ساتئ یو بل نه مخونه ماړوئ چې یو بل مخې له ورشي یا په مجلس کې بیا داسې ګوري هغه داسې ګوري داسې مه کوئ تاسو خو د الله بندگان یې ای د الله بندگانو تاسو رونه یې د رونو په شان ژوند تېر کوئ ښکلې معاشره جوړه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قوم د یو بل ورونه کړه چې د یو بل وینې څکلې وې د عربو تاریخ وګورئ دومره وینې هغوی د عربو په ځمکه توی کړي په معمولي خبرو باندې او په سونو کلونو د هغوی د خاندانونو دشمنۍ نه را روانې لیکن چې قرآن باندې ایمان راوړو او په نبی مهربان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو دی اسلام هغوی یو کړل مینه محبت الفت پکې پیدا کړل د یو بل سره به رحم او د ترس معامله وه دا د تعصبات او غزدونه او عنادونه او دشمنیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د تعلیماتو په وجه باندې هغه ختم شول نو الغرض مقصد می دا دی چې اسلام همیشه موږ ته د اصلاح او دغه رنګه د ورورولۍ امر کوي قرآن کې الله رب العالمین فرمایي سوره حجرات کې چې انما المؤمنون اخوه دا ټول مؤمنان د یو بل ورونه دي فاصلحوا بین اخویکم دوه ورونه خفه شو صلح یې وکړئ په دې په منځ کې ښه کردار ادا کړئ دا نه چې په منځ کې نعوذ بالله یو انسان داسې کردار ادا کړي چې د ده خبره هغه له وړه او د هغه خبره ده له وړه او مزید نور خفګان پیدا کوه دې ته حدیث کې چغلخوري ویلی کېږي د دوو کسانو منځ کې خبرې وړل راوړل دې دپاره
چې ته نورم دی بل نه خفه کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نمام ویلې او دا الله نبی فرمایي لا يدخل الجنه نمام، دا چغل خور الله جنت ته نه پری. والعیاذ بالله څومره خطرناکه خبره چې موږ د باجی کورونه زموږ د لاسه تباشي، زموږ د چغل خورۍ د لاسه. موږ له پکار دار چې ښه کردار ده، کم میدان ته کم یو ځای ته لاړ شو الته موږ مثبت کردار ده، کو منفي کردار ده نه. الته موږ مینه او محبت عام کو، نفرتونه عام نه کو موږ. نو الحمدلله تاسو ټول پوهه خلک یې، بیا اکثر داسې ملګري دي مجلس کې ګورم د قرآن درسونو کې ناست یې، احادیثو درسونو کې ناست یې، د جمعې خطبې اورئ، د وعظونه اورئ لګیا د دې علماء کرامو. نو الحمدلله یو ډېر د خوشحالۍ مجلس و. اگر چې زما نور مصروفیاتو خو چې باچا صاحب راته ویل چې داسې پروګرام دی، نو ما ویل دا خو الحمدلله زما خو د شینوارو سره یو خو محبت ډېر دی، بل د دې بچي زما شاګردان دي. دلته ما 15 سال ستاسو په دې محله کې ما پرایویټ سکول چلولی دی او د دې بچي الحمدلله په سکول کې زما شاګردان دي او قرآنونه ما سره ویلي الحمدلله، ترجمې زما سره کړي دي. دا خو ډېر عزتمند خلک دی، پوهه خلک دی الحمدلله. نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې الله رب العالمین نن مونږه د روغې او د صلحې په دې ښکلي مجلس کې راجمع کړي او د کومو کسانو چې په دې کې کردار ادا کړی، که هغه حاجي صاحب دي که نور مشران دي که هغه باچا صاحب دی، او د انتظامیه هم شکریه ادا کومه چې طارق صاحب راغی ځان سره انتظامي ملګري م راوسته. دا صرف د دې لپاره چې څه شور شدت جوړ نه شي. شور شدت نشته الحمدلله، صحیح ده که نه؟ انشاءالله زموږ خپل منځ کې محبت دی او د محبت یو ماحول دی او د صلح ماحول دی الحمدلله. ټولو ملګرو شکریه سره د انتظامي، الله ټولو له اجر ورکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. يا الله الذي طول مؤمنان ما بينك اتحاد واتفاق لك. آمين. يا الله دعونا فرقين ما بينك من محبت لك. سنة مخك نورنا ودقش أنت بيا بدر ولي زندگی تیرے والله داور مسیک. الله رب العالمين اتحاد واتفاق ما بينك لك. جاج بدی کی کردار ادا کرے الله جل جلاله دی اجر ورک. جاج بدی کی خبری کړي دي مگر ترړې والے دا بدی کی لیکل کړي دي، هر قسم خدمت کړي دي. الله رب العالمین دې هغه ټول دې بدلې ورکړي. الله رب العالمین په ټول ملک کې او په ټول عالم اسلام کې امن او امان قائم کړي. ربنا تقبل منا. جزاكم الله.